بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه د هغې چا چې د نارنج ګل مشاعره را جوړه کړې ده. زیاتې خبرې ماله راځي نه. دا کوز دی کولی که نه نو خبرې خو به دانش صاحب کړي، شعرونه به یې ویلي، نظمونه به یې ویلي. خوشحاله یم چې په دومره لویه مشاعره کې ګډون کوم. خوشحاله یم چې خپلو پښتنو ته مخامخ یم. خوشحاله یم چې په افغانستان کې یم. نو ډېره مینه او ډېره مننه د دغې ټول ولس چې څه مخې له راتله هغه شعرونه به درته وایم، خو اوس مې یو څو نوي شعرونه لیکلي دي، هغه درته وایم چې زار شم له تانه یاره ویښ کښېنه، زار شم له تانه یاره ویښ کښېنه، درځم به ګرانه یاره ویښ کښېنه. نن درته خپلې مجبورۍ وایمه خفه له مانه یاره ویښ کښېنه. یو ګاونډي دې هم آباد نه غواړي، افغانستانه یاره ویښ کښېنه. زار شم له تانه یاره ویښ کښېنه، درځم به ګرانه یاره ویښ کښېنه. نن درته خپلې مجبورۍ وایمه خفه له مانه یاره ویښ کښېنه. یو ګاونډي دې هم آباد نه غواړي، افغانستانه یاره ویښ کښېنه. وطن دې ونیو ډېر ښه دې وکړه، اوس طالب جانه یاره ویښ کښېنه. وطن دې ونیو ډېر ښه دې وکړه، اوس طالب جانه یاره ویښ کښېنه. د میخانې دروازې بندې که خو ته ساقي جانه یاره ویښ کښېنه. د میخانې دروازې بندې که خو ته ساقي جانه یاره ویښ کښېنه. سندرې مه وایه ټپې مه کوه، خو منیر جانه یاره ویښ کښېنه. نظم به درته دغه زوړ ووایم، دغې ځوانانو ته به یې ووایم دغې وطن ته د امن ضرورت و، شکر دی امن راغی. اوس به پکې سندرې وایو، اوس به پکې اتڼې کوو، اوس به پکې ژوند کوو. نو دغې ځوانانو ته دغه نظم ډالۍ کوم چې مین د مور په غېږه کې سر یخی دی لګیا دی، په زړه کې په خندا دی او په ټوکو کې رښتیا دی. ستا خوښه زما خوښه ده خو خپله درته وایم، که داسې دې ونه پېژن د بله درته وایم. ګودر د جینکو ډک وي خو دنګه پکې ګوره، په کړه وړه شهزادګۍ په خوی ملنګه پکې ګوره. جامې به یې د انځولو د جامو نه قیمتي وي، پوره په پوره 12 پۍ د یو مړوند بنګړي وي. دا توره شپه باڼه به یې د ورځې غوندې ښکاري، د سترګو په دې تور کې به یې وریځې غوندې ښکاري. پرېښودې به یې سترګو له کږې وږې لکۍ وي، شین خال به یې ایښودی خاص د وروځو په بلۍ وي. په شونډو به یې خپله قدرتي سرخي ښکارېږي، د ډېرې نازکتیا یې اننګي سرخي ښکارېږي. که لاس ته یې ورله ورکړو نو لاسونه یې اوبه دي، ویښته که یې چرې ښکاري نو نري غونده کې سره دي. د ځمکې په سر ګرځي خو جولې دي خدای ګل، خبرې که یې کولې نو سندرې دي خدای ګل. تندی یې داسې روڼ دی چې انسان پکې ښکارېږي، سپینو مخې یې عینه ده ټول جهان پکې ښکارېږي. پتلو کې یې منګي ساره نه 2 به یې په سر وي، درنه باچاخانۍ سره لوپټه به یې په سر وي. بس ما د دې او دا زما په نوم که او راځه، که خوښه دې شوه کور یې رامعلوم که او راځه. زما او ستا نه نشي خو چا نورو ته به وایم، سپوږمۍ به پرې جرګه کړم او ستورو ته به وایم. رباب په پسې وټنګوم، ریبار به پسې ګورم، مالداره دي نو څوک نه څوک مالدار به پسې ګورم. څوک یار به پسې ګورم، په څه لار به پسې ګورم. که نه کېده نو داسې بې واده ښه یمه مورې، خوبونه دي او وینم به یې وده ښه یمه مورې. زما نه نشي نورې نورې، نه شونډې سرې نه سترګې تورې، بیا که زما زړګي ته ګورې ما له واده مه کوه مورې. ښځې د میندو نه زامن جدا کوي. بې نشې نشه یمه ستا په تماشه یمه، ډېر در پسې یم خفه، لږ در نه خفه یمه، ته به بدل شوی یې
زه ګورې هغه یمه ای های نمایندې کړم او که نه ساده یمه ستا په سر شرطونه ږدم زه هم عجیبه یمه لر لځې که بر لځې زه به در سره یمه او دغه څو شعرونه حاجي صاحب څه وایي ترنمه به لږه راته ګرانه وي حارث صاحب ته ښه دغه نظم درته وایم که یېرېدو رانه نو بخښنه به غواړم چې کلي کې په هر دیوال لیکلي دي حج دې مبارک شه او په خیر رالې هسې دې خبرې ته مې فکر شو ساس پرېږده سندرې ته مې فکر شو وینې مې خدایه تنقید نه کوم زه په چا بېځایه تنقید نه کوم خو دا مې د کعبې سره ویستلی دی دا مې د روضې سره ویستلی دی دا مې د زمزم اوبه په لاس کې دي دا مې د چینې سره ویستلی دی دا حجر اسود سره ولاړ یمه دا مې د هغې سره ویستلی دی نو یا حاجي صاحب وا حاجي صاحب دا څه کې نه حاجي صاحب ما حاجي صاحب دا څه کې تا خپلې نیکۍ پسې مله وکړلې تا بلا خوارۍ پسې مله وکړلې تا بې تصویرانو نه سره نه وړه تا هسې روپۍ پسې مله وکړلې دا نظم رانه نور یېرېږي یاره دا ډېر زوړ نظم دی خو نور که څه مخې راله هغه به درته ووایم ترنم کې څه ووایم یار تاپې پکې وکړم ښه او یخې خوا وخلی یمه یا غاړه رایا اور بلوه زړه مې ورانېږي یخې هوا وخلی یمه یا غاړه رایا اور بلوه زړه مې ورانېږي یا غاړه رایا اور بلوه زړه مې ورانېږي او ملنګ هوښیارو ځان خلاص کړ یا غاړه رایا اور بلوه او د سپوږمۍ مړه ته به شاد اوسېل مه کوونه یا غاړه رایا اور بلوه زړه مې ورانېږي یمانه په یو بنګړي خفه وه یا غاړه رایا اور بلوه اوس مې په قبر او درزنونه ماتوینه یا غاړه رایا اور بلوه زړه مې ورانېږي یا لږه بهر ورته راوځه یا غاړه رایا اور بلوه اوس سپوږمۍ نخرې پیښې کوي چې ښکلې یمه یا غاړه رایا اور بلوه زړه مې ورانېږي د ایمان او د یقین خبرې وکم لاړه شم تورو ته د سپین خبرې وکم په ما هره ورځ الزام د کوپر لګي ځکه هر څومره د دین خبرې وکم ټوله شپه رنګین رنګین خوبونه وینم ټوله ورځ د یو نیازبین خبرې وکم ته زما نه رو بریتونو له تاو ورکه زه به ستا په لونګین خبرې وکم منیر جان راته ماښام وایي تا څه وې منیر جان ته ماسپښین خبرې وکم تنګ ټکور سپوږمۍ ته وړو زو دا شور سپوږمۍ ته وړو ځان سره یو څو یاران وچ په زور سپوږمۍ ته وړو دا خلک بنیته دی مونږ ترې کور سپوږمۍ ته وړو بوټي د انګور او بنګ درې څلور سپوږمۍ ته وړو دواړه د دعا چینې پلار او مور سپوږمۍ ته وړو زه یم چې دا به ډېره وه اوس ستاسو په خوښه به یې ویم یاره زما هم څو رقیبان دي خو هندوان دی و په جینۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي زما هم څو رقیبان دي خو هندوان دي یا په جینۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي او تبیخی د دوی پسانې مسلمانې تبیخی د دوی پسانې مسلمان دوی هم بالکل ستا پشان دي خو هندوان دي یا په جینۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي او د پردو زړونو نه ساما خیا اخلي
د پردو زړونو نه ساما خیا اخلي ښکلي بیا هم په مونږ ګران دي خو هندوان دي یا په جینۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي او دا یاران نه دي ماران دي دا به یې وخورې دا یاران نه دي ماران دي دا به یې وخورې او د منیر سره روان دي خو هندوان دي په جینۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي په مندر کې په مانځه باندې ولاړ یم د جومات ته دروازې نه راته ګورې یوه ټکې دوه رنګي را پکې نشته که د هرې زاویې نه راته ګورې ډېره مینه او ډېره مننه